دا دې واغې بیا ماته ګناه شي زنګونه شروع شي بیا به چې ماته دی چې دا څه وایي شي نه خپل وران نه خود ته ترې را سور او کنه ولې کتل ناظم صاحب دې خبره نه ویل د بلن پروګرام نه څومره ټیم د ته ما وشو چې ما ویل دي مالک راوځه او ما ته سوې نو راوځه چې دې پری دي نو چې ناظم دې پری دي درو باندې درې مېسته پس راغله نو څنګه به مدر نو یا به څه تعلق ختمو یا تاسو سره تاسو خدای دې ملو شم کده نو ترانه خپاو د کی څه چل چې ته د سره تعلق ساتي څه چل ما کی چې کوم چل دي ټول په خوا کې دا کوم کې جوړه دا ناظم صاحب زیاده د ریکارډینګ باندې کم ځای کې کو څنګه دا ناظم صاحب زیاده بیا به څه کوی نه د سره کم داسې ثبوت ته چې دغه دی دا د ځای دی ته که ثبوت ګوري بیا راځي ته خو ثبوت خو چا طرف نشته دی اخو وایرل شوی د ستا ثبوت اوس دا ورنګي نه دغه اجازه یو درې نوې کلامونه دی به انتخاب شیونه وو او تاسو ته ترنم کړی نه ولې نه مې کړی ویل نه تاسو سره کې یو ولټ کې ټینګم چې ما پی ټي وی ته روسه مې نه دیم بوتلې یو غنډه سبا سو کوي ما روسه ما چې جنت ته په بوزه دروغ وته نه دیم بوتلې نو اسی خون خو درکې څه شي ترنم او خراب باندې لګي ولې نه نشر ته ټرای دی کړی دا مړ ځان ته مړ بیا ریکارډ کې کنه نه ریکارډ کوم دښاوي او نه ریکارډ کوم تاسو یو دغه کا خوند کو نه بیا ریکارډ نه دغه وای کنه دا اجمل هټک بابا غ شیرونه دي کنه چې یا هود زمکه پدې ارتسنا مال خپل جون زما جنت راکا یاد نه هر دوزخی مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازت راکا چې دا ستا اوږې ستا پخوان ماړه کم یا په خپل ځان باندې قارغان ماړه کم دا ډېر وایم لوی لوی قدرتونه دا مې شاهکار صاحب شعرونه دي کنه چې چاوي پګل کې ناسا مړه ته بیا شعر کې نو شعر کوم مړه کیمرا بند نه ده ها ته مړه مسکی اوس ګوره اجل لاله کله شعر کوم بیا به سره مونږ غوړه دغه نه کوو هغه ناظم دې مواري واغشته صحیح ده چاوي پګل کې ناستا چاوي پغوټه کې ناستا پننګو چې د جانان بلولکه کې ناستا اوس په د خپل زړه په دلیل ستا پخ کالو پسې زم اوس په د خپل زړه په دلیل ستا پخ کالو پسې زم په ډېرو چغو خو مې تا پسې مرې کېناسته بل شعر پکې درمان نه ده چې اوس مې د ځان سره په یو کلي کې هم نه زغمي اوس مې د ځان سره په یو کلی کې هم نه زغمي هغه پټال چې به زما سره یو ځای کېناسته بس نور نشم ویلی مړه ما دغه بس چې ته ځان لیم په غرونو ورونو کې نو ښځه بیا داسې چل کوو چې زه شروع کوم خپرونه بیا راځه ناظمه راشه ودرېږه دی خو بودرې ناظم که نه واو ته میسته شه اخوښوې دا صحیح دی که ها سلامونه خوږو ستړي مه شئ
ډیر وخت پس خو نه ده خیر لږ ټایم ووته پکې خو خپرونه ده عجز مې بیا را کابو کړی دی او دا تل یو بل ځای ته زه ورپسې هلته کې راغلی یم او د پبو سره خوا کې یو ځای دی او د ناظم دی په پټي دي دا دي هلته کې ولاړ یو نو ما وی چې دغه یو څه شعرونه ترې ډالۍ کړو تاسو ته او چې کوم نوي لیکلي دي نو هغه به ډومبې واورو د هغې نه پس به بیا خیر د نورې ګپې شپې هم ولګوو. ډېره زیاته مننه درمان صاحب ستاسو هم د ناظم صاحب هم او عطاالله روډ چې کوم دی هغه 80 نوید په نوم چې کوم پاسپورټ دی د قجورو سټاپ کې هغه در باندې سلامونه هم وی او موږ هغه سره لږ لیټ شو نو زه تا نه بخښنه غواړم خو لکه زه به نه غواړم ناظم صاحب به نه غواړي زه دوی سار کړی وم نو که څه وی درته وایم نو خو ما ته وران وران ګوري دا ټیم خو ناوخته کړ لکه دوره انتظار ما وکړو خیر دی نو بس کله خو زه ګورم مړي چې همدې لرو ته نو هلته مې په ناسته پې نه کړم د ناظم صاحب سره مې په ناسته پې نه کړم او دونه مختصر ټیم چې دلته مې په ولاړه باندې مې پې نه کړې ځکه چې دونه وران وران راته ګورو نو خیر لږ وخانده ده خیر دی سیریس ځان وباسم زه صحیح ده ستا کتاب خو راغی یار الله دې خوشحاله کړه درمان الله ډېره مهرباني یار ما د طرف هم د الله مبارکي واله ډېره مهرباني ناظم صاحب له مې یو کتاب راوړو رومبه ډالۍ دی ورکړه تا ته ما چې ډالۍ بچال نه ورکې خیر نو بس دا اوس ورته ته والې کنه زه ورته نشم اغشتې دله دی ورکړه ناظم الله یو مې ډاکټر فیض لا ورکړه او یو مې ناظم لا ورکړه د مې یو مې ډاکټر لسانه مخکې ورکړې او کنه خلک وی دی وی کتابونه هم خرڅي الکه کتاب چې سړی په پیسو لګي کتاب به خرڅي نه ول خلکو له ډالو کې ورکړه مطلب ډالېم د ډالې خپل سړی وی چې ګوري هلکه ډالو کې مور کوي او چې اسې چاله ورکه والله که په کال کې مراوالي نه نه او نو نی ګوري مړه او بل دا چې شکر نو باسي چې نن سبا کې لا کتاب خرڅ شي او ټیک خبره ده نه خلک ګوري خو لکه بار ما سره بتیږي انلاین هر څومره قانون کتاب دار الحمدلله هر څو د منیر کتاب د خیر راغی منیر ته ډېر ډېر مبارک وي لکه چې هم زموږ ملګری دی ډېر ښه کتاب دی ان شاء الله چې هغه که زما لاس راغی نو اب هم که خیري ملګرو سره شریکو او مړه دا ډېرې خولې ډېرې خبرې وي د چا چا خولې له به برغولې جوړوم په دې خبرو پسې مخ نه وړو که څوک چې خرڅوي او که څوک څه وایي چې په بازار کې دا کم هلکه روغ رمټ او سوال کوي هغې نه چې دا زه کوم کتابونه خرڅوم دیم چې دا به ته بهتر وي ډېر ښه دی ولې لکه مطلب دی کې څه کمه بده خبره ده هر سړی په خپلو هنرونو باندې پیسې ګټي نو که موږ خپل کتاب په خپلو پیسو چاپ کړو خرڅ کړو نو دې کې څه بده خبره او الله دې وکړي چې چا اوس وي لکه زموږ ډېر ملګري شته چې هغه بس دا کتاب چاپ کړي خلکو له هسې ورکوي نو دا خبرې خو خلک کوي چې د چا کتاب نه خرڅېږي هغوی ټول سار نه ځان سره کتابونه ترخ کې راوالي دا واله ډالۍ بل ته وایي ډالۍ بل ته وایي ډالۍ لکه دا تاسو څه ځان مثبت کړی دی خپل کتاب مثبت کړی دی د چا چې کتاب د لړ بشي دکان کې به ځان له واخلي یعنې چې کم ځای کې میلاویږي هلته دې ځان له والي که نه تاسو سروره کتاب مه چاپ کوئ چې نه یې اخلي دله څوک چې چاپ مو کو نو بیا پرېږدئ چې وایي خلک په پیسو نه مونږ هم ډالۍ الحمدلله په هر ایډیشن کې ما 50 کتابه خلکو له ورکړي دي ملګرو له خیر دا خو نه ده که نه عاجزه چې ته د 200 کتابونه چاپ کړه 200 د خلکو ټول مې په ډالو کې نه دي ورکړي درمان په ما باندې حق دی د درمان کتاب به ما ته په ډالۍ کې اوس زموږ د یو بل په پیسو کتاب نه ورکوو داسې ناظم زموږ ملګری دی داسې که نیازک لالا دی ما ورته میسج هم پرېښی دی خو لا یې کتلی نه دی ما چې کتاب دلته درولېږم که انتظار وکړم چېرته ملاقات وشي بیا یې درکړم داسې حکیم صاحب او ترله مطلب د هغه کتاب ما سره پروت دی داسې نور ډېر مختلف ملګري اوس دا ټیم بې ټیمه دی چې زه یو ملګري نوم ولم چې لکه شاعران که نم دي خو چې په ادب مین دي زه هغوی له کتاب ورکوم او بل سره ته ووایه که نه په دې کې هېڅ شک نشته دی بېشکه یارانه ده دې کې هېڅ شک نشته دی بېشکه یارانه ده زما د خپلې ژبې سره کلکه یارانه ده په دې کې هېڅ شک نشته دی بېشکه یارانه ده زما د خپلې ژبې سره کلکه یارانه ده او چې چېرته هم پښتون دی نو زموږ د زړګي سر دی دا نه ده چې مو صرف تر ټکه یارانه ده چې چېرته هم پښتون دی نو زموږ د زړګي سر دی دا نه ده چې مو صرف تر ټکه یارانه ده او څه نه وایو که وایو په ویلو خرابېږي زموږ خو د بنګړو په شان نازکه یارانه ده دا ووایه یو څو ځله وړه څه نه وایو که وایو په ویلو خرابېږي زموږ خو د بنګړو په شان
نازکه یارانه ده بلها موده مو وشوه چې د یو بل نه ورک یو زما د یو سړي سره ورکه یارانه ده بلها موده مو وشوه چې د یو بل نه ورک یو زما د یو سړي سره ورکه یارانه ده عجزه له درنو خلکو مې سر او مال قربان شه عجزه درنو خلکو مې سر او مال قربان شه پالل مې د سپکو سره سپکه یارانه ده عجزه له درنو خلکو مې سر او مال قربان شه پالل مې د سپکو سره سپکه یارانه او کنه وي خپل خلوص بلاره تر وګرځي ستړي شو زمونږ په وګوخه او ځان خو بلازم ده چې راخایوس سر باندې مو کینول د خو هلک وا ډیر ښه دا خو د لاله دی کو بشک ډیر ښکلی درمان صاحب خو پته نه لګي خپل شعرونه نه وي چې څه وجه خو د شعرونو کې ډېر زیات خوند دی پکې ډېر زیات درمان لاله موږ ته نه وایي شعر پته نه چې څه وجه خو مړه بس کتاب را روان دی هغې کې به ټول ولولئ ان شاء الله خو بیا هم وایي خو ګوره موږ ته هم یو ډالۍ که که نه لاله هم داسې چې شکل مې په کوم یو سړي ښه نه لګېده چې شکل مې په کوم یو سړي ښه نه لګېده زما به د هغه نه بغیر زړه نه لګېده چې شکل مې په کوم یو سړي ښه نه لګېده زما به د هغه نه بغیر زړه نه لګېده دا ملک حقیقت کې د اسلام په نوم آزاد وي دا ملک حقیقت کې د اسلام په نوم آباد وي په ډزو به جومات د دیواله نه لګېده دا ملک حقیقت کې د اسلام په نوم آزاد وي په ډزو به جومات د دیواله نه لګېده او که دوی چېرته دا تور بوټان په ژبو نه څټلې که دوی چېرته دا تور بوټان په ژبو نه څټلې نو مخر به د دې خلکو په خوله نه لګېده که دوی چېرته دا تور بوټان په ژبو نه څټلې نو مخر به د دې خلکو په خوله نه لګېده د چا د جدایۍ مرض مې داسې الک ترخ کړی د چا د جدایۍ مرض مې داسې الک ترخ کړی خواږه به مې په خوله اړه خواږه نه لګېده او په ډزو به هر ځای کې لګېدې سپینې کاونټرې په ډزو به هر ځای کې لګېدې سپینې کاونټرې په ډزو به یو ځای کې هم قارغه نه لګېده په ډزو به هر ځای کې لګېدې سپینې کاونټرې په ډزو به یو ځای کې هم قارغه نه لګېده که ته چېرته زما په زړه کې نه وې نو عاجزه تصویر به دې زمونږ په دیواله نه لګېده ډېر ښه یار ډېره مننه درمان صاحب ډېر ښه دی وایي نه یارانو ته د یاد نه د هغې رنګ وخت بدل کړلو زمونږ د جوسې رنګ او څه یاران هم په صابون باندې ولاړ دي او څه ختلی دی په موږ د زمانې رنګ یاران هم په صابون باندې ولاړ دي دا اتر یادې څه یاران هم په صابون باندې ولاړ دي څه ختلی دی په موږ د زمانې رنګ او د وطن پوښتنه څه کړې مسافر یو موږ ته یاد نه دی د خپلې دروازې او زمونږ قتل به ثابت په خودکشۍ کړي یا به ورکړي ورله څوک د حادثې رنګ او په یو حال کې هم قایل د دوکې نه یم دا خو نه ورکوم دا ویښتو له خو زه نه ورکوم په دې رنګ په یو حال کې هم قایل د دوکې نه یم دا ویښتو له خو زه نه ورکوم په دې رنګ ډېر تشبیه د رقیبانو خو په ځمکه پیدا کېږي د ګل سرازغي په خوا کې ځکه پیدا کېږي او ظاهره ده د دروند سړي خبره به درنه وي خبره به د سپکې خولې نه سپکه پیدا کېږي او ورکه بېوسي شه د هېچ چا په کار را نغلم د خپلو اندامونو نه مې کرکه پیدا کېږي بس پی نه ولې بس پیدا خو 2 منټه نه بلا شروع هم نه کړی زنده لته بس دی خبرغر وای درمان لاله چې د قیامت نه مخکې بل د قیامت ورځ ده دا د قیامت نه مخکې بل د قیامت ورځ ده ته به عمدې جمعې لځې او د زیارت ورځ ده دا د قیامت نه مخکې بل د قیامت ورځ ده ته به همدې جمعې لځې او د زیارت ورځ ده نننې شپه به د ګلونو په زړه څه تېرېږي خبر دی ګرم چې سبا د محبت ورځ ده او یوه ګړۍ اوږده ده د صدۍ په شانتې دا انتظار دی او که نه د آخرت ورځ ده الله خبر دی چې سپوږمۍ به ورپېرزو کړي که نه
غر تیره کړې نن اسمان ته په مینت ورځ ده کنه یار لار تیره کړې. بل کوم انتخاب درته یاد دی شاهد علي شاهد صاحب هغوی وایي چې اوس په وړو لاسونو سر کې لاره نه وباسي هغه هوښیاره شوه په غر کې لاره نه وباسي او زما د سترګو نظر تت شو که تا حسن بیله اوس د شغلې د مخ صادر کې لاره نه وباسي او چې د موسی غوندې کمال یې په امسا کې نه وي هر چا ته خدای په سمندر کې لاره نه وباسي او خدای په داسې ځای کې کور د اوسېدلو راکړي چې پردي خلک مې په ور کې لاره نه وباسي هغه سړی د لارې سر ته رسېدلی نه شي چې په غوبل او په اشر کې لاره نه وباسي شاهده زه د یار دروغو ته دروغ نه وایم ما له شکونه په باور کې لاره نه وباسي پرېږده درمان صاحب شعرونه راته ووایه اجد لالا چې ته شعرونه شعر راته وایه ته چې کله کله وي لاره یې زمونږ په سینو لنډه جوړه کړې ده لاره یې زمونږ په سینو لنډه جوړه کړې وه څه خلکو جنت ته سمه منډه جوړه کړې وه ډېر ښه او بیا مې ورله وروستو د رنګونو جامې جوړې کړې دا مې په کچه پنسل بربنډه جوړه کړې وه یو ځل بیا ووایه لالا شعر بیا مې ورله وروستو د رنګونو جامې جوړې کړې دا مې په کچه پنسل بربنډه جوړه کړې وه ته به مې د لوڼو د پیغوره خلاصه کړې وې ځکه خدای وي ما به هوا شنډه جوړه کړې وه والله دا د شلو کتابونو برابر شعر دی ډېر زیات ښه شعر ده ما هم په دې وجه خوښ دی ډېر زیات دا ما خوښ شاید کمال ډېر ښه شعر زمونږ د هغه خویندو هغه نفسیات او د هغوی هغه هر څه بیان کړي دي په یو شعر کې دې کې نچوړ پروت دی د ټوله او دې کې شک نشته دی چې خفه پې درنه خپل پردي یاران دي د دې ګټې مثالونه د تاوان دي او زه د ډېرو خلکو زړونو کې اوسېږم زما دلته په زرګونو دشمنان دي زه د ډېرو خلکو زړونو کې اوسېږم زما دلته په زرګونو دشمنان دي او چې د کم وخت نه خدای لوڼه دي راکړې رحمتونه زما کور ته را روان دي او ژوند خو دومره هم بدرنګ نه دی اجده چې دا خلک ورته څومره پریشان دي او کنه وای د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو او ګټه تاوان خو محبت کې نه وي رحمت دار چا په کور نه ودی نو دار سړی قسمت ډېر ښکلی ډېر ښکلی نو اجازه زما خو د طبیعت هم ټیک نه دی دا خبرونه وخت دا راټوله که ستا طبیعت ټیک نه دی داسې نه کړه درمان صاحب چې هر انسان یوازې دا نه چې په ادب کې په ټوله دنیا کې د ټولو نه بهترین څیز معافي دی بخښنه چې چاته دې بخښنه وکړه ستا هم موجود سپک شي او د هغه هم سپک شي او نور دا نظام چې څوک چلوي هغه بره دی